ابو الدرداء رضي الله عنه په مقبره باندې تیر شو چې ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسكن ظواهرك وفي باطنك الدواهي ظاهرك ډېر کلی دننه به ډېرې غټې کیسې روانې دننه به ډېر غټې کیسې ظاهر کې خلک دا غلي پراته علي بن ابي طالب رضی چې کله ودرېدو دا قبر قبرونو ته کتو سیرې چې ده نو دې قبرونو والا ته وی موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو خبرې ورسره شروع کړې تاسو سره څه وشو تاسو څه وایئ غلی و بیا ملګرو ته ویل جواب چې راکړه نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی به موږ ته ویلی چې توښه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتي یو توښه را سره کمه شوې ډېر اوږد سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بره خبره ده چې رسول اوږد سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره اسانیږي په نیک اعمالو سره دا قبر یو مرحله ده د آخرت او د دنیا په منځ کې زمونږ ګورې درې ځایونه دي د ودرېدو یو د دنیا ده نشوې بیا چې کله شته شوې نو رالې دې دنیا ته دنیا نه بعد بیا ستا دویمه مرحله هغه قبر دی د قبر نه بعد بیا غټه خبره ده الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله ته مخامخ ودرېږه په دې قبر کې دننه غټې خبرې دي لکه هسې چې دوی ظاهر کې وګورئ چې وړه د کنده وړه کنده دې کې وګورئ سل حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه پیژنو عثمان بن عفان که رسول الله سره څه رشته وه ځینې اصولونه یې بېوادوي دوه لوڼه رسول صلی الله علیه وسلم که درېیمه وی موږ به عثمان له ورکړی که درېیمه وی عثمان له به م ورکړی اشنا انسان چې کله به کېناستو د قبر په خوا کې کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته دې ږیره به د اوښکې را روانې شوې خلکو ته یې د جنت او جهنم تذکرې کېږي عثمان دومره نه جاړي دلته ډېر جاړي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة قبر د آخرت په منزلونو کې اولنی منزل د آخرت په مراحلو کې اولنی مرحله ده چې څوک د دې نه بچ شو مخې ته کامیاب دی او چې په دې کې څوک ونښتو هغه مخې ته تباه دی رسول صلی الله علیه وسلم د قبر دا سخته او فتنه او امتحان د دې تشبیه ورکړې ده وایي دا داسې فتنه ده لکه د دجال فتنه چې ده الدجال فتنه څومره خطرناکه ده رسول صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې هم دقه شان امتحانونه دي ځکه حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم اوحي الي انکم تفتنون في قبوركم مثل یا قریبا من فتنة المسیح الدجال صحیح بخاري کې دا حدیث وی ما ته الله وحي کړی ده په تاسو باندې داسې امتحان په قبر کې راځي لکه څنګه چې دغه فتنه دغه دجال عائشه رضی الله عنها وایي ویو پیر دوه بوډۍ راغلي یهودیانې په ما پسې کور ته وی ما ته وایي چې په قبر کې عذاب وي نو بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی هغې ته مې وایي چې یا رسول الله دوه بوډۍ راغلي وي یهودیانې وایي چې په قبر کې عذاب وي رسول صلی الله علیه وسلم صدقتا رښتیا وي انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم وی دوی ته داسې عذاب ورکړی کېږي چې دا زناور یې اوري دا ټول یې اوري الله سبحانه وتعالی په دې کې حکمت دی چې انسانانو ته یې نه اوري او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په قچر باندې سورو یا په خر باندې سورو او په یو قبر باندې تیر شو نو دې خر دومره ټوپ و چې نږدې و چې رسول صلی الله علیه وسلم دې شاته ولیدلی صحابه کرام یا رسول الله خیر خو دی وي خیر دی خو دې قبر کې عذاب دی هغه دې خرې هغه اواز واورېد ویې دې تېرې نه ټوپ و نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیدلی حدیث کې راځي چې عائشه رضی الله عنها وایي یو ورځ نیمه ورځ و نیمه د ورځې نیمه حصه وه او رسول صلی د کور نه ووتو مشتملا بثوبه محمرة عیناه رسول صلی د کور نه راووتو او د سترګې تکې سرې وې او د منبر ته ډایرېک وختو او په زور یې دا خبره شروع کړه
وأظلتكم الفتن خلق فتني رواني دي فتني كقطع الليل المظلم تشبيدري تروب شتك التوري فتني رواني لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. كان دا خبرو دا پتا کمی جماعت معلومی نتاسو با جراغان ډیری کړي او خندا بم لګه کړي بیا ته رسول سموي ویل الله پوری پناه ونیسي د قبر د عذاب نه لګي چې د قبر عذاب حق دی ور روان دی په دې قبر کې چې کله انسان کې خو دی شي الله اکبر. زه دې سوچ ته زما خپل سوچ دې ته ګرځي چې دا مخکې خو به ژوند تېرو په قبر کې د برزخ ژوند خو چې دا اولنۍ شپه به په قبر کې څنګه او چې کله تا په قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو بیزار او اواز ولګي او دغه شان لیک یوازې دې پرېږدي او داسې ذکي دې پرېږدي چې ټکه توره تیاره په داسې ذکي دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته داسې ذکي دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه باچایي نه ښځې نه بچي که د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅ څوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی دنه لاړ شي او تا دغه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي څه جواب ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض عليه مقعده بالغداة والعشي سحر ما خام دتر رزق خويكي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كجنتي سحر ما خام وتعالى الجنة تكركي دي زكولاو بدا دي زي زيقولا وشنا باسي أو دي جهنمي تزي خويكي ودا دي زي زيقولا وصرف دمر دا جرا باسي دا قبر سبحان الله بدي كي إنسان كي دا قبر راتنكي رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه يجيني سعد بن معاذ سعد بن معاذ غدان غزوة أحزاب غزوة خندق جنكي لقيدله زخمي شيء وين تليرة تليوه وبين رسول الله بالجمعات كوفات شو خيمه لقيدله ورسول الله درجة كده خيمه لقيدله يجي خدمتي كوه ملقي وتنيجي خوالي زيرازي ليش في مرش سهر لما القول رامن دوالي رسول الله تورو يا رسول الله سعد مل رسول الله ما تقدر مل بتاتا سين بطلوا إذا الله عرش رقيدله وكل إذا غنا ساوت دا إنسان كده هذا مرك سر عرش رقيدله أو بجنازك رسول الله موجه أو يازر ملايكو کله چې دې د بقي په دې مقبره کې خښ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو پر رسول الله هغه دا کیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغه دا کیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله چې رسول الله الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول الله الله اکبر هغه بیا الله اکبر رسول الله بياوي الله اكبر او بياوي الله اكبر وده مدينه ده مخبريش هو خوزي ده بدي اواز باي صحابه الكرام يا رسول الله تاسو تكبير ويوم تكبير مو يستاسو بيرو بني قبر راتنشي سعد بن معاذ رضي الله عنه ويبدمني قبر راتنشي نماوي دعاءاني واختي او الله ته مينتونه کول او زاريمي کول چې الله سبحانه وتعالى دې د دینه بچي نو قبر وته براخ شو دغه شان
رسول صلی الله علیه وسلم خبرو لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. لكشت القبر الذي تنجدون سبت كذلك أنا سعد بن معاذ أنا متبكش. دغش الرسول صلى الله عليه وسلم بزمانك يوم ماشوم خخ كريشو أو تكلم بخاور وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم تكبيره. صحابة الكرام يا رسول الله ولي ماشوم ما القبر تنشي أو كسوق تبتشي ماشوم ببتشي. وجه سنة لما يستجوا بجنونك سؤال نجيب جواب بلداتهم. وجه سنة جبرينيك وأنا مراتنكي. جواب د قبر را تنګیده په دوه قسمه یو داسې را تنګیدلي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علما وایي چې دا د محبت د لاسه را تنګیږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد وویني نو په زور یې راونیسي اکثره وله زور ورکړي د خپلې سینې ته سم نږدې کړي او که را تنګ هم شي په دې نیکي انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یې هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي او د یو طرف د پختۍ رسول صلی په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړه د یو لاس ته په بل لاس کې وي د یو طرف د پختۍ په بل کې ننوځي داسې په دې کنده کې په دې کې و موت امید دی حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم رسول صلی یو پیر په جنازه کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضوي چې فانتهينا الى القبر ولما يلحد من قبر للاړو خو لا کنستی شوی نه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی کېناستو وجلسنا حوله موږ وسلم کېناستو او دا سرونه هم داسې ټیټ نیولي و کته مې نیولي هغوی ډېر محترم وو وایي داسې لکه زموږ په دې سرونو باندې چې مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الارض او د رسول صلی سره داسې ولاګي او په دې ځمکه یې داسې ووروو د خاورو کې وی بیا یې وویې سر یې راوچت کړو موږ خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه الأسمان ملائكة راكوشي تكسفين مخوني كأن وجوههم الشمس أو مخونة لغوي دي سيئلة كنور معهم كفن من أكفان الجنة ودزان سرد الجنة بكفنونو كي كفنو مروي وحنوط من حنوط الجنة ود جنة بخشبيانو كي دان سر خشبو مروي داغا بخواكي كيني بيا ملك الموت راشي كم تي مشر دا ودا ساعة أخلي حتى يجلس عند رأسه ندي سري لسر بخواكي كيني نتاجي زنكدني لو تويتي أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان اي باكسا روزة اغا طرف تروزي چه التر الله مغفرت ته ور الله رضا ده یو حدیث کې دې سراجي چې روزه الى روح وريحان روزه د خوشحالي ژوند ته د سکون او د اطمینان ژوند ته مطمئن ژوند ته او دې سرب طرف تروزه او دې سرب طرف تلاړه شه چې هغه ته ناراضي دي او دا غټ خوشحالي دا غټ نعمت ته چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ الله سبحانه وتعالی زموږ راضي شي بیا د دې چې کله دا ساو بشي نو د پلاس کې د نور ملائکه پرې دی ځان سره وی شي بره اسمانو ته به بروخ یو غد حدیث څخه د حدیث په تفصیل کې لاړم نه دا خبره برانه خوب دي شي په دې ځای خبره ختمه هغه ما ته ولګي چې کله زموږ بیان د ماخام مسوته منځو منځ کې نو چې دا د دې ټیم د دې قسم موضوع لپاره نه کافي کیږي خو ان شاء الله که څه الله بیا ژوند راکو نو د دې ځینې خبره پوره کوو چې دا سا چې کله دغه واخلي دا ملایکه او اسمانونو ته خیږي بیا د هغې نه به څه معامله کیږي په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې دنن یو نوی عزم نوی اراده وکړئ یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړئ او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کیږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل وای پیغمبر دی خلقو ته یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله. وای هغه انسانانو ته چې د ځان سره یې ظلمونه کړي، زیاتي کړي، ګناهونه یې کړي، د الله د رحمت ته مه قنطي کوئ. إن الله يغفر الذنوب جميعا. یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي. د نن نه یو نوی ژوند شروع کړي، خپل عقیدې مسله برابر کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي. دا قصې پرېږدئ چې دی سوی پلانی سوی علانې سوی، خو په کوم ځای کې چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي، صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي، هغې باندې دغه وخت نه عمل شروع کړه. ځکه په دې قبر کې چې بدن نه تپوس کېږي نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکې به کېږي. کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي، د لمونځونو پابندي شروع کړي. کوم وروڼه چې دروغ وایي، دوکې ورکوي، حسد پکې، کینه یې په زړه کې مسلمانانو ته د خپل زړونه پاک کوي. کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي، د هغوی سره تعلقات نه ساتي، د هغوی سره دعا سلام نه کوي، د هغوی سره مرستې نه کوي، د نن نه واپس شي، د دې خپل کار نه توبه وباسي، غټه ګناه ده. کوم ملګري چې مور پلار ته خفه وي، د مور پلار راضي کوي. څوک چې ظلم زیاتی کوي، د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي. او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي، د نن نه شروع کوي. دا مکتب دی، الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه لپاره. په دې کې را درسونه کېږي، بیانونه کېږي. راځئ راځئ که نه به راځئ؟ هغې له راځئ، دین یې زده کوي په پښتو ژبه کې، په اسانه ژبه کې، په اسانه طریقې سره. سوچه دین، قال الله وقال رسول. الله سوی، د الله پیغمبر سوی. ډېر قصې پکې نشته. الله سوی، د الله پیغمبر سوی، سوچه دین دی. دلته اوس دلته میلاویږي په هغه ملک کې چې هلته حرمین دي، هلته مکه او مدینه ده. څومره د الله دا نعمتونو ته وګوره. مال رالم راکړي، دین رالم راکړي. نو تاسو الله نه څه غواړئ؟ الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دا ملک همیشه ښاد او آباد لري. او څوک چې دې ملک دپاره غلطه اراده لري، رب العالمین د نیست او نابود کړي. او الله سبحانه وتعالی زموږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي. هلته چې کومه بدامني ده، الله سبحانه وتعالی ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ د خلکو فقر او غریبي ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده، بدامني ده، الله دې هغه ختمه کړي. الله دې هلته موږ ټولو له څومره ملګري، څومره وروڼه او خویندې دي په مسافرۍ کې، هغه ټولو ترې الله حلال او پراخه روزي په خپل ملک کې د خپلو بچو په خوا کې ورکړي. او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالی دې موږ پکې ټول وبخښي. او څوک چې دلته بیمار دی، رب العالمین دې له شفا ورکړي. څوک چې غریب دی، الله دې مالداره کړي. د چا چې قرضي دی، الله دې له قرضه ختمه کړي. په چا چې قرضي دی، الله دې له قرضې ختمه کړي. په چا چې قرضي دی، الله دې له قرضې ختمه کړي. د چا چې د خپلو خپلوانو سره نالګي ده، وراني ده، الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي. او چا ته چې څه قسمه مشکل دی، رب العالمین دې ورته اسان کړي. که څوک توبه ویسته غواړي، الله دې ورته توبې لاره اسانه کړي. که څوک دینداري کول غواړي، الله دې ورته دین لاره اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مضبوط یو. الله سبحانه وتعالی د اخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځوي. الله دې موږ ته د آخرت هغه سختي او سفر هغه دې الله موږ ته اسان کړي. زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخښي، خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخښي. کوم چې پکې مړه دي، الله دې ورته قبرونه رڼا کړي. کوم چې ژوندي دي، الله دې ورته په ژوند کې برکت واچوي. دې سره زما بیان اختتام ته ورسېدو. اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې، نه بخښنه غواړم. که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو، ژوند بیا رالو انشاءالله، نو د خبرې به سره پوره کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.